که یو ماشوم تشي متیازه ستا یا لوی اودسمات د خپل مور یا خپل پلار یا چا خپل مشر طرف ته قبلې باندې کېنول یا یې ورته شا شوله یا ورته مخه شوله نو آیا په دې عمل سره څوک ګنهګاري؟ او دویمه مسله چې باتروم ته داسې څیز وړل چې په هغې کې د الله نوم وي یا په هغې کې د رسول الله نوم وي یا څوک چې دی سرتور سر باتروم ته درومي نو آیا دې دپاره دغه عمل څنګه دی؟ ګران کتونکو دا مسله خو عام دو چې یو سړي دپاره که هغه سړی وي که هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه ماشومه وي د ټولو دپاره په هر ځای کې که هغه کور وي که هغه باتروم وي که هغه غسلخانه وي که هغه میدان وي په ټولو ځایونو کې دغه ماشوم دپاره دغه سړي دپاره دغه ښځې دپاره هر چا دپاره چې دی په طرف ته قبلې باندې که ورته شا وي او که ورته مخ وي تش اودس مات یا لوی اودس ماتول دا نه دی جایز. او که چېرته یو ماشوم په طرف ته قبلې باندې چا کېنولو یعنې یا مور کېنولو یا پلار کېنولو او دغه ماشوم دغه طرف د قبلې ته چې دی یا شا یا مخ ته په دغه دوران کې دی تش اودس ماتوي یا چې دی لوی اودس ماتوي مطلب دا چې لوی اودس ماتوي کوي یا تش اودس ماتوي کوي نو په دغه عمل سره هغه انسان ګنهګارېږي چې چا په طرف ته قبلې باندې مخ ورته راوړولی دی یا والله شا راګرځولې ده. او دویمه مسله باتروم ته داسې څیز وړل چې په هغې کې د الله او د هغه رسول الله نوم وي نو داسې څیزونه باتروم ته وړل دا ممنوع دي او په دې سره چې د انسان ګنهګارېږي. او درېیمه مسله که چېرته یو مسلمان باتروم ته ځي نو دې دپاره دا مکروه دي چې سرتور سر لاړ شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.